السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله مستاسو تاسو ملګری پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نوی ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کیدو نه مخکې زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو پلیز په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او خوا کې ګنټې راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. ټیم ډیر نه هره پونځو خپل ویډیو طرف ته په نننۍ ویډیو کې به مونږ داسې شان ایډیټینګ کوو خو تاسو ته ریکویسټ کوم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د داسې ایډیټینګ لپاره د ټولو نه اول به تاسو یو داسې تصویر وباسئ او بیا په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. چې تاسو پیکارت اپلیکیشن اوپن کړل نو تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دا بیکګراوند د خپل پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. چې کله تاسو پیکارت اپلیکیشن ته راوړو نو دلته کې به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه مې بیکګراوند ریموو کړی وي نو هغه تصویر به اوس دلته ته راوړئ. او که تصویر ریموو کیدو طریقه تاسو ته نه درځي نو په ډسکرپشن کې هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته به د ریموو طریقه بیکګراوند ریموو ختمېدو طریقه به تاسو ته زده شي. تاسو بیا سمپلی به د پلس نشان باندې کلیک وکړئ او په دې ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته کې اوس مونږ دا PNG راوړو نو دا به تاسو دلته کې صحیح طریقې سره منتخب کړئ چې څومره هم بیکګراوند یو PNG چې کومه هم دلته کې استعمالوم نو د دغو ټولو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ټول بیکګراوند او PNG راشي. تاسو به په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او یو داسې ښایسته تصویر به په خپل موبایل کې جوړ کړئ. تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نو تاسو ته به ایډیټینګ ښه صحیح طریقې سره زده شي. او تاسو ته زه دا درخواست کوم چې لایک کمنټ ضرور کوئ چې مونږ حوصله افزایي کیږي. تاسو به دلته کې دا صحیح طریقې سره منتخب کړئ. او تاسو به بیا تاسو په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ چې صحیح طریقې سره کله تاسو دا منتخب کړئ تاسو به بیا بره چې کوم تاسو ته ټیک مارک ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به اوس تاسو راشئ ډراو ته به راشي نو دلته کې به په دې ډراو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به په دې پنسل چې تاسو ته کوم ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او سیو وکړئ. دلته کې به تاسو یو لکیرونه جوړه کړئ چې تاسو دلته کې لګ شډو راشي چې صحیح ښکاري چې دا دلته کې صحیح طریقې سره ویلاړ دی. مطلب تاسو به اوس تاسو ته لیدی شي چې ښه صحیح طریقې سره اوس دلته کې ښکاري او اپاسټي چې کومه دی دا به لږه کمه کړئ او په دې ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو تاسو به اوس دلته کې راشئ په ایفیکټ باندې به تاسو اوس کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو په آرټسټ چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته کې په ده باندې کلیک وکړئ نو دا ایفیکټ به تاسو صرف په خپل شټ باندې استعمال کړئ چې تاسو شټ لږ صحیح طریقې سره ښکاري. نو تاسو به سمپلی په دې برش باندې کلیک وکړئ او چې کوم تاسو شټ وي یا پینټ وي چې څه هم تاسو ولوي کپړې وي نو هغه باندې تاسو دا ایفیکټ کولی شئ. د سره به تاسو کپړې داسې ښکاري چې مطلب اوریجنل تصویر غوندې. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو راشئ په ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو څه هم لیکئ تاسو هغه په تاسو باندې ډیپینډ دی چې تاسو څه هم لیکئ. فار ایگزامپل دلته کې لیکم آی میس یو دا به اوس تاسو دلته کې صحیح طریقې سره ولګوئ او په اپاسټي باندې به کلیک وکړئ او کلر به ورته لږ کم کړئ. په دې ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو ډراو ته راشئ او په دې درو لکیرو باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به په خپل ګیلري کې سیو کړئ او دا تصویر به اوس تاسو بیا چې کله سیو کړو تاسو به اوس بیا په دې ټول ته راشئ. ټول کې به لږ غوندې کراپ کړئ چې تصویر لږ غټ ښکاري. چې کله دا تاسو وکړئ نو تاسو به اوس بیا دوباره بیا لاړ شئ ډراو ته
د درو لکیرو باندې به کلیک وکړئ او سیو ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په ګیرډي کې اوپن شي، هلته کې تاسو ګیرډي کې اوپن کړئ او شیر باندې کلیک وکړئ. ایډیټ ټو لیټ روم به تاسو ته راشي. په ایډیټ ټو لیټ روم باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو ایډیټ ټو لیټ روم ته راشي. نو دا تصویر چې کله تاسو په لیټ روم کې اوپن کړو نو دا ټولو نه اول به تاسو دلته کې اوس په لایټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې لایټ کې به وګورئ چې تاسو ور تیاره صحیح ښکاري یا رڼا، نو هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ. تاسو ګورئ چې ښکته کې تیاره راځي او چې مخکې کې رڼا راځي، نو دا به تاسو لږ مونږ به دا تصویر لږ ښکته کوم چې تیاره راشي او دویم چې کوم دی دا چې لږ مخکې کې نو تصویر داسې ګورئ صحیح ښکاري او چې ښکته یې کړئ نو تصویر لږ داسې مدم غوندې ښکاري. نو تاسو به دا معمولي غوندې مخ ته بوځئ او هایلایټ چې کوم دی دا به لږ کم کړئ او شډو به ګورو چې دا څنګه خوند کوي. شډو به تاسو لږ مخکې کړئ او اوس په وایډز ګورو چې مخکې کې ګورئ ډېره رڼا راځي، نو دا به معمولي شان مخکې کړو او ورپسې چې کوم دی دا به ګورو چې دا څنګه خوند کوي. دا به لږ ښکته کوم. ورپسې چې دویم نمبر کومه چبي دی نو په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې به اوس تاسو دې تصویر ته کلر کوئ. نو اوس په دې ته کلر ګورو چې کوم یو تصویر کوم یو کلر خوند کوي. دا معمولي باندې به لږ ښکته کوم، نو دا کلر صحیح ده. او ورپسې چې کوم دی ټینټ چې کوم دی نو په هغه به وګورو، هغه به معمولي شان مخکې کوم صحیح به ښکاري. ورپسې چې کوم دی هغه به لږ معمولي شان مخکې کوم. ورپسې سچوریشن چې کوم دی هغه به ګورو چې ډېر مخکې کې نو ډېر او چې معمولي شان مخکې کوم. نو بیا به تاسو په دې میکس باندې کلیک وکړئ او په میکس کې به اوس تاسو ګورئ چې د بیکګراوند والا کلر څنګه دی. نو بیکګراوند والا کلر دغه شانتې په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او یو چې کوم دی دا به اوس تاسو لږ ښکته کړئ معمولي شان. نو دا چې کله تاسو ښکته کړئ ورپسې سچوریشن چې کوم دی دا به اوس ګورو چې دا څنګه خوند کوي. انشاءالله دا لیټ روم باندې به تاسو ته زه یو مکمل ویډیو جوړوم، نو تاسو به کلر صحیح طریقې سره بیا خپل تصویر ته کولی شئ او هغه ویډیو به صرف د لیټ روم په باره کې وي. نو ګورئ د لیټ روم د بیکګراوند والا کلر وشو. اوس دلته کې مونږ والا د شرټ والا کلر چې کوم دی هغه دغه رنګ دی، نو په ده باندې به تاسو کلیک کړئ او ښي ته به ګورئ او شرټ ته به ګورئ شرټ څنګه خوند کوي. داسې خوند کوي لږ مخکې کې. ورپسې سچوریشن دی کوم هغه به لږ مخکې کې او لومینټ چې کوم دی هغه به هم لږ مخکې کې. نو بیکګراوند هم صحیح شو او شرټ کلر هم نور کلر پکې نشته. نو بیا به تاسو سمپلي په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس په دلته کې راشي د کلیریټي چې کومه دی دا به لږه مخکې کوي چې تصویر مو لږ صحیح صفا ښکاري. چې داسې کې داسې ښکاري او چې داسې مخکې کې نو بیا داسې ښکاري. دا به معمولي شان تاسو مخکې کې چې تصویر مو صحیح ښکاري. او دریم نمبر چې کوم دی ویګنیټ نو دا به تاسو لږ معمولي شان ښکته راولئ چې تاسو د سیډونو ته لږه معمولي شان تیاره راشي. تاسو به اوس ګورئ چې دا ښکته کې نو تیاره راځي، تاسو ګورئ او چې مخکې کې نو بیا رڼا راځي. نو دا به تاسو معمولي شان مخ ورسته کوي ښکته کوي چې تاسو صحیح طریقې سره تصویر ښکاري. او بیا به سیو کې تصویر سیو کېدو لپاره په دې درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ او سیو ایمیج باندې های کوالټي کې به تاسو های کوالټي باندې به تاسو ټیک مارک وکړئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په خپل موبایل کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپرم د الله په امان.